قدرمنو اوریدونکو، ستاسې پام را اړوو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د نبوي سیرت خپرونې ته، په دې هیله چې دغه خپرونه به تر پای شېبو راسره واورئ او پوره ګټه به ورځنې واخلئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت. د ابن هشام سیرت لیکي کله چې قریشو ولیدل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري په حبشه کې په امن او په ډاډ او په خوشحالي سره ژوند تیروي، او دلته په مکې مکرمه کې حمزه او عمر هم دواړه په اسلام مشرف شوي دي، او په عربي قبیلو کې ورځ تر بله د اسلام رڼا مخ په خپرېدو ده. دوی راغونډ شول او په دې خبره سلاح شول چې د بنو هاشم او بنو مطلب په ضد یو تړون لاسلیک کړي، او د نوموړي تړون عمده ټکي داول چې نه به دوی سره نکاحګانې کوو او نه به ورسره راکړه ورکړه کوو، نه به د دوی نه موږ څه اخلو او نه به په دوی باندې څه خرڅوو، نه به د دوی نه موږ ښځې کوو او نه به دوی ته کومه ښه نکاح باندې ورکوو. تړون د منصور بن عکرمه بن عبدالدار بن قسی په لاس ولیکل شو. وروسته د کعبې په منځ کې راوځړول شو. له دې وروسته بنو هاشم او بنو مطلب د ابو طالب سره یو ځای میشته شو. یوازې ابو لهب چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تره و، هغه د خپل قوم او قبیله پرېښودله، د رسول الله دښمني اختیار کړه، د قریشو په ملګرتیا کې شامل شه او د خپل قوم او د خپل ورونه او د خپل وراره یې پرېښود. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې څخه په استفاده خپل قوم ته د دعوت لړۍ پیل کړه. شپه او ورځ یې په پټه او په ښکاره د چا له ویرې نه پرته خلک د الله رب العزت دین طرف ته رابلل او د الله رب العزت د وحدانیت نه خبرول، په هغه شرک او بتپرستي او په بدبختي کې چې هغوی اخته ول. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغو نه د دوی معنی ګرځېده. بنو هاشم د محاصرې څخه ډیر په تکلیف شول، تر دې چې د ونو پاڼې یې خوړلې، ماشومانو به یې له ولږې جړل، حتی چې آوازونه به د هغو ډیر په لرې لرې ځایونو کې اوریدل کېدل. قریشو به تاجرانو ته او سوداګرو ته اجازه نه ورکوله چې هلته ورشي او په هغو باندې څه خرڅ کړي، او څو چنده قیمته به یې پرې د ضرورت شیان پلورل او په هغو به یې خرڅول. هغوی به د اخیستلو توان نه درلود. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د خپل قوم 3 کاله په داسې سختې محاصره کې راګیر پاتې شو چې هغوی ته هیڅ شی نه ورسېدل. یوازې د ځینې خپلوانو لخوا به په پټه لږ لږ شیان هغوی ته استول کېدل. بنو هاشم په پوره صبر او استقامت سره دا ټول هر څه زغمل، او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ټولو سره سره د دې ټولو کړاوونو سره سره خپل دعوت د شپې او ورځې په پټه او ښکاره شروع کړی او دې ته دوام ورکړو. حتی د سیرت کتابونه لیکي چې بنو هاشم باندې دومره سختی او کړاو او تکلیف راغی چې هغوی به د خرما زړي میده کول او هغه به یې خوړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول برداشت، د الله رب العزت شکر یې ایسته او کوشش یې کوه چې څنګه د الله رب العزت بندگانو ته د الله دین ورسوي او څنګه دوی د شرک، بدبختی او د بتپرستي نه راواړوي چې یوازې د یو الله رب العزت عبادت ته مخه کړي. اوس دا تړون ماتیږي او محاصره ختمیږي. د قریش ځینې بامروته او د ویښ ضمیر خاوندانو
چې په سر کې هشام بن عمر بن ربیعه و دا ظالمانه تړون ډیر بد وګڼ او د دوی نفسونه د دې تړون منلو ته نور تیار نه و. هشام بن عمر بن ربیعه چې په خپل قوم کې د لومړۍ مرتبې څښتن و او د ټولو خلکو سره ښې اړیکې درلودې، د قریشو هغه سړو ته چې په زړونو کې نرمي او عاطفه وه او ځوانمردي یې درلوده ورغی او هغوی یې د دې ظالمانه تړون څخه د وتلو او د هغې د ماتولو لپاره وهڅول. او کله چې دوی 5 کسان برابر شول په خپلو کې د تړون په ماتولو او د صحیفې په شکولو اتفاق وکړه، یعنی هغه کاغذ چې په هغې کې موږ د تړون عمده ټکي لیکلي دي هغه به شلوو او ماتوو به یې. او حال دا چې د دې نه مخکې الله رب العزت په هغه کاغذ باندې یو چینجی مسلط کړی و چې د هغه ټول ټکي یې خوړلي و، صرف د الله نوم پاتې و په هغه کې. سبا چې قریش په خپله غونډو کې ناست ول، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترور زوی ورغی او هغو ته یې وویل ای د مکې خلکو، آیا دا مناسبه او جایزه ده چې موږ خواړه خورو او کالی اغوندو او د هاشم اولاده د ولږې نه مري، نه ورباندې څوک څه خرڅوي او نه ترې څوک څه رانیسي؟ قسم په خدای تر هغه به په آرام کیننم تر څو چې دا ظالمانه تړون او صحیفه نه وي شلیدلې. ابي جهل علیه لعنه مداخله وکړه، خو د هغه مداخلې څه فایده ونه کړه او چا د هغه خبرو ته غوږ کې نه ښود. په قریشو کې یو کس راپورته شه چې تړون وشلوي، ګوري چې د تړون پاڼه ټوله وینو خوړلې ده او د الله د نوم نه پرته نور په هغه کې هیڅ نه دي پاتې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخکې د دې په اړه ابو طالب ته همداسې ویلو. پاڼه وشلول شوه او تړون د تل لپاره مات او باطل شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د خپلو قومیانو یا هغه کسانو چې په رسول الله ایمان راوړی و د ابو طالب د درې نه راووتل، محاصره ختمه شوه. خو په یو کال کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره او خدیجة الکبرا دواړه وفات کیږي. دا د غمونو او د مصیبتونو لړۍ ده چې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې شروع کیږي. خو الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صبر و استقامت ورکوي، بیا هم د دعوت او د بلنې کار کله هم نه پرېږدي. د اوس د قبیلې مخور مشر او نامتو شاعر طفیل بن عمرو دوسي مکې معظمې ته راغی. قریش د هغه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترمنځ حایل واقع شول او هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملاقات او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرو د اوریدلو څخه وویروه چې کله هغه سره هم ملاقات مه کوه او کله هم د هغه خبرې مه اوره. قریشو طفیل ته وویل چې موږ ستا او ستا د قوم په اړه ویره او تشویش لرو چې محمد به تاسې ته هم هغه مصیبت راوړي کوم یې چې موږ ته راوړی دی. پام کوه چې نه ورسره خبرې وکړې او نه د هغه نه څه واورې. طفیل وایي چې قریشو راته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه دومره خبرې وکړې چې ما تصمیم ونیوه چې نه به ورڅخه څه اورم او نه به ورسره خبرې کوم تر دې چې ما په خپلو غوږونو کې مالوچ او پاغونده کیښود چې د رسول الله خبرې وانه ورم. سبا چې کله مسجد حرام ته ولاړم رسول الله صلی الله علیه وسلم مې ولیده چې کعبې تر څنګ ولاړ دی، هغه لمونځ کوي. زه ورسره هم نږدې ودرېدلم، لکن الله تعالی اراده کړې وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه خبرې ما ته راواوروي. طفیل وایي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مې ډیره خوږه او ښکلې وینا واورېده او د ځان سره مې وویل چې دا خو ډېر زیرکه او هوښیار سړی دی، ښایي چې شاعر وي. او ځان سره مې دا ویل چې زه خو ښې او بدې خبرې پیژنم، نو ولې د دې سړي خبرې وانه ورم؟ که ښه خبرې وکړې هغه به قبلوم او که بدې خبرې وکړې نو زه به یې نه قبلوم. طفیل د خپل تصمیم په اساس د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته ورغی. د خپل راتګ ټوله کیسه رسول الله ته واوروله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د اسلام په لور بلنه ورکړه او قرآن کریم یې دې طفیل ته تلاوت که. د طفیل په زړه کې قرآن کریم ژور تاثیر وکړ او هغه مسلمان شو، ویلې چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. بیا خپل قوم ته لاړه او هغوی اسلام ته راوبلل. خپل کورنۍ ته اعلان وکړه چې تر هغې به زه کور ته داخل نشم تر څو ټول اسلام قبول نه کړئ.
او په دې توګه ټوله کورنۍ په اسلام مشرفه شوه. خپله قبیله د اوس یې اسلام ته راوباله او هلته اسلام خپور شو. رسول الله باندې ډېر تکلیفونه راغلل، ډېر کړاوونه راغلل، خو پیغمبر علیه الصلاة وسلام کله هم د دعوت کار پرې نه ښود، چې نتیجه یې دا شوه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین د دنیا هر ګوټ ګوټ ته ورسید. تورې تیارې د جهالت غورې. اوس د دینه رسول الله صلی الله علیه وسلم وروسته سفر کوي طایف لورې ته. دا به واورو خود یوې دمې نه وروسته. اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ابن اسحاق لیکي کله چې ابو طالب وفات شو، قریشو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډیر زیات تکلیف ورکړ، ځکه کله چې ابو طالب ژوندی و د زیات تکلیف وسې نه رسېده چې رسول الله ته تکلیف ورسوي. نو له دې امله رسول الله صلی الله علیه وسلم د طایف په لور وخوځېد تر څو د ثقیف د قبیلې څخه د مرستې غوښتنه وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله طایف ته ورسید، د ثقیف 3 تنه مشران چې 3 واړه ورونه ول، رسول الله هغو سره لیدنه وکړه او پیغمبر علیه الصلاة وسلام هغوی اسلام ته راوبلل. په هغوی کې د یو ځواب دا و که چیرې ته د الله پاک پیغمبر یې نو زه به د کعبې پوښ څیرې کړم. دا د هغه ځواب. دویم ویلې ستا پرته بل څوک الله ونه مونده چې هغه یې رالیږلی وی او پیغمبر کړی وی، تی راولیږلي. او دریم وویل په الله قسم زه نه غواړم چې تا سره خبرې وکړم، که چیرې ته رښتیا هم پیغمبر یې لکه چې څنګه ته وایې نو دا ډیره د خطر خبره ده چې ستا خبره رد کړم، او که چیرې دروغجن یې نو ماته نه ده پکار چې زه دروغجن سره خبرې اترې وکړم. د دې ځوابونو د اورېدو وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناامیدي په حالت کې د هغوی څخه پاڅېده او هغوی ته ویلې ستاسې ځوابونه خو همدا وه، خو زما هیله دا ده چې دا د ځان سره راز وساتئ او چاته یې ونه وایئ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوښه نه وه چې قوم یې د دې وضعیت څخه خبر شي، ځکه چې نور به هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ضد باندې راوپارېږي. ولې هغوی بدبختانو داسې ونه کړل، بالعکس د خپل قوم لیونیان، د خپل قوم کمعقلان او مریان یې ورپسې کړل. هغوی رسول الله ته شکنځلې کولې، رسول الله پسې چیغې او سورې وهلې، تر دې چې ټول خلک یې ورته راغونډ کړل او رسول الله صلی الله علیه وسلم د عتبه او شیبه باغ ته پناه یې وړله. رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره په کاڼو وویشته چې د بارک پڼۍ د وینو نه ډکې شوې. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه باغ ته لاړه نو د ثقیف قبیلې لیونیان او کمعقلان بیرته راستانه شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د انګور د یوې ونې سوري لاندې کیناست، د ربیعه 2 زمنو یې ننداره کوله. کله چې په پوره ډاډ او اطمینان کیناست، دا دعا یې وکړه: ای الله، زه د خپلې کمزوري او د خپلې ناتواني او د خپلې بېوسي شکایت تا ته کوم. ای ارحم الراحمین ذاته، ته د بېوزلو پروردګار یې، زما رب یې، ته مې چاته سپارې؟ داسې پردي او ناشنا خلکو ته چې دنیا را باندې سور اور وګرځوي، او که کوم دښمن ته مې سپارې چې زما واګې د هغه په اختیار کې وي، یا الله، که ستا د قهر او غضب څخه په امان اوسم نو زه د هیڅ مشکل او ستونزې پروا نه لرم. ستا د هغه مخ په نور باندې پناه غواړم د کوم په وسیله چې ټولې تیارې رڼا ګرځېدلي او د دنیا او آخرت ټولې چارې ورباندې سمې شوي دي. له دې پناه غواړم چې ستا قهر او غضب را باندې رانازل شي. ای الله، ستا شکر دی او ټوله ثنا او صفت ستا لپاره دی تر دې چې ته راضي شي. د ربیعه زامنو چې دا منظر ولیدو نو د رحم جذبات یې په خوځښت راغلل. خپل نصراني مریی او غلام عداس ته یې امر وکړه چې د انګورو یو وږی رسول الله ته یوسي. د عداس د دوی غلام. عداس د امر په تعمیل کې د انګورو یو وږی په طبخ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وړ. کله چې کیښود رسول الله ته یې ویلې وخورئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله انګورو ته لاس اوږد که نو ویلې بسم الله. عداس ورڅخه په ډېره حیرانتیا پوښتنه وکړه: دا کلمات خو د دې وطن خلک نه استعمالوي. رسول الله د هغه څخه پوښتنه وکړه: عداسه، ته د کوم ځای او په کوم دین یې؟ عداس ځواب ورکړه: زه نصراني او د نینوا یم. رسول الله وفرمیل:
ښه د نیک انسان یونس علیه السلام د وطن یې عداس ورته ویلې تاسو یونس څه پیژنئ؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکه هغه زما ورور دی، هغه هم پیغمبر و او زه هم پیغمبر یم. د دې په اورېدو سره عداس د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پښو کې پریوت او د هغه مبارک سر، لاسونه او پښې یې ښکل کړل. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ثقیف د خلکو څخه ناامیده شه، د شپې مهال نخلې ته ورسید. رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې لمانځه لپاره ودرېد. د پیریانو یوه اووه کسیزه ډله چې د نصیبند د سیمې اوسیدونکي ول، نصیبند د عراق شمال لوري ته پرته سیمه ده، هغوی راغلل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاوت ته یې غوږ کیښود. کله چې د لمانځه څخه رسول الله فارغ شه، دا ډله خپل قوم ته د ویرونکو په توګه ستانه شول او هغوی ته ویلې چې موږ عجیب قرآن واورید. هغوی هم د الله رب العزت د عذاب څخه وویرول. رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې حال کې بیرته مکې ته راستون شو چې ټول قوم یې پرته د یو څو بېوزله مسلمانانو کلک مخالفت ته ملا تړلې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حج او عمرې په موسمونو کې مختلفو عربي قبیلو ته د دعوت رسونې کار پیل که. هغوی یې د الله تعالی لورې ته راوبلل او دا یې ورته ویل چې زه د الله تعالی له لورې رالیږل شوی استازی او پیغمبر یم. پر ما ایمان راوړئ او زما څخه دفاع وکړئ تر څو زه د الله تعالی له لورې رالیږل شوي هدایات او لارښوونې تاسې ته بیان کړم. الله رب العزت د خپل دین د غلبې او د خپل پیغمبر د پیاوړتیا اراده کړې وه. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل مبارک عادت سره سم د حج په موسم کې د یوې عربي قبیلې د ځینې وګړو سره لیدنه وکړه. رسول الله ورڅخه پوښتنه وکړه تاسې څوک یاست؟ هغوی ځواب ورکړه چې موږ د خزرج د قبیلې پورې اړوند یوه ډله یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورڅخه بیا وپوښتل هغه چې د یهودیانو ملاتړې ده؟ هغوی ځواب ورکړه هو. بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل تاسو لږ کښېنئ چې زه در سره څو خبرې وکړم. هغوی کښېناستل. رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله لورې ته راوبلل او ورته اسلام بیان که او بیا یې د قرآن مجید تلاوت پیل کړ. د ابن هشام سیرت لیکي چې د هغوی د اسلام د منلو د لاملونو څخه یو لامل دا و چې دوی سره په مدینه کې یهودان اوسېدل او هغوی اهل علم او اهل کتاب ول او دوی مشرکان او بت پرستان ول. یعنې د خزرج بت پرسته ول، مشرک ول. نو کله به چې د دوی ترمنځ وخت تر بله ستونزې پیدا کېدې نو یهودو به دوی داسې تهدیدول ژر ده چې یو نبی راتلونکی دی، وخت یې رانږدې شوی دی، موږ به د هغه پیروي کوو او د هغه په ملګرتیا به تاسې د عاد او ارم په څیر وژنو. دا به یهودانو دوی ته ویل. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی سره تفصیلي خبرې وکړې او د الله تعالی لورې ته یې راوبلل، دوی یو بل ته ویل ای خلکو په الله قسم چې دا خو هماغه نبی دی د کوم څخه چې موږ یهودیانو ویرولو، دا خو هماغه نبی دی. پام کوئ چې هغه یهودیان در څخه د دې په پیروي او منلو کې وړاندې نشي، بلکې د یهودانو نه مخکې په دې باندې تاسو ایمان راوړئ او د دې پیروي وکړئ. نو همدا وه چې هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم بلنه ومنله او ویل چې موږ خپل شاته داسې قوم پریښی دی چې په خپل منځي دښمني او کینې کې نوم لري. د اوس او خزرج ترمنځ ډېرې جګړې وي، ډېره لویه دښمني وه. کیدای شي چې الله پاک ستاسې په برکت دوی یو ځای کړي. موږ ور روان یو او ستاسې ټوله خبره به ورته ورسوو او دې لارې ته به یې راوبلو. که چیرې هغوی ستاسې په سبب یو موټی شول نو بیا به له تا څخه بل ځواکمن او عزتمن څوک نه وي او همداسې هم شو. قدرمنو اوریدونکو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټوله هڅه دا وه چې د الله دین د الله بندگانو ته څنګه ورسوي. څومره تکلیف او څومره کړاوونه او مصیبتونه چې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راغلل، هغه کله هم د دعوت لاره پرې نه ښودله، بلکې هغه په دې باندې حریص و چې د الله دین د الله بندگانو ته څنګه ورسوم. ټول تکلیفونه، ټول کړاوونه او ټول مصیبتونه رسول الله زغمل، خو د دعوت لاره یې کله هم نه پرېښودله.
همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم د حج په موسمونو کې به خلکو سره کتل او هغوی به اسلام ته رابلل چې په دې ترڅ کې د مدینې منورې انصارو سره هم وکتل او هغو سره بیعت واخیسته چې هغه ته بیعت عقبه ویل کیږي چې زموږ د سیرت کتابونو هغه په تفصیل سره څیړلی دی. بیا د دې نه وروسته په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ژوند په مکې مکرمه کې تنګ شه. ځینې صحابه و کرامو مخکې هجرت کړی و، نو پیغمبر علیه السلام هم مامور په دې باندې شه چې ته هجرت وکړه مدینې منورې ته. نو د هجرت مسائل به هم په څو خپرونو کې په تفصیل سره واورو. بل شول